بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې قدرمن انجینر صاحبانو، تاسو ته ښه راغلاست. وایو د لومیان په سلسله درسونو کې نن هم شپږم درس موږ او تاسو لولو. په تیر درس کې قدرمن انجینر صاحبانو موږ او تاسو په لایټس اینډ سپیشل آبجیکټس باندې خبرې کړو. نن هم راځو په کانټیکس مینو او په ګروپ باندې بحث کوو. یو له دوه اساسي موضوعاتو څخه ده چې ډېر په لومیان کې استفاده کیږي او زموږ کارونه ته اسانتیا رابخښي او زموږ کارونه اسانه کوي. بناً مخکې د هغه څخه چې زه خپل کارونه پیل کړم، اجازه راکړئ زه یو څو آبجیکټس انتخاب کړم او د هغه څخه استفاده وکړم. د مثال په ډول راځو دغسې یو ونه انتخابوو، د ماس پلیسمنټ څخه استفاده کوو. راځو موقعیت ورته دغه ځای ټاکو، لږ څه فاصله ورکوم. د مثال په ډول زه دغه ځینه فاصله ورکوم، همدغسې دې ته حرکت ورکوم دغلته تر دغه ځای پورې، همدغه دومره تعداد لږ څه زیاتومه. اوس هم راځم دغه مسیر یې تغییروم، اجازه راکړئ. که یو بل مسیر زه ورته وټاکم، کنټرول بټن ووهو، یو بل مسیر ورته ټاکم. مثلا دغسې یو څو دانې ونې داسې لرو قدرمن انجینر صاحبانو، تر څنګ یې راځم یو څو دانې ونې له دغه شیپ څخه اخلم. مثلا دا راوړځم د پلیس آبجیکټ څخه استفاده کوم. مثلا دغسې ونې لرو موږ او تاسو یو څو دانې. د تر څنګ راځم په ترانسپورټ په برخه کې، ترانسپورټ څخه هم یو څو دانې ګاډي رااخلمه، ترتیبومه دغسې. دغسې انجینر صاحبانو راځو لومړۍ برخه کې کانټیکس مینو باندې بحث کوو. په کانټیکس مینو کې قدرمن انجینر صاحبانو، تاسو کله چې په کانټیکس مینو باندې کلیک وکړئ، هماغه آپشن یا هماغه کټګوري چې موږ او تاسو انتخاب کړی و زموږ دلته په دغه انتخاب کې، که چیرې دغلته موقعیت ولري، هماغه هر څه چې دلته موقعیت درلوده یا دلته انتخاب شوی و هماغه موږ او تاسو ته سلیکټ کړئ. خو زه راځم دغه نیچر مینو ته. اوس وګورئ کانټیکس مینو په برخه کې دا ماته خلاصوي. مثلا زه راوځم دغه یو انتخابوم، ټول د هماغې کټګوري، مثلا په ونه کټګوري کې تاسو وګورئ ټول ونې چې شامل دي هغه راته انتخابوي یا انتخابولو حالت کې راته راولي. زه راځم دلته کلیک کوم یو دانه باندې. تاسو وګورئ په کانټیکس مینو باندې ما کلیک وکړ او دلته راغلم، دغه ونه مې انتخاب کړه. دلته دوه بخشه موږ ته خلاص شو، یو سلیکشن ده، بل ترانسفرمیشن. سلیکشن باندې اول کلیک کوو. تاسو وګورئ کله چې سلیکشن باندې زه کلیک وکړم، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه برخې نور موږ ته خلاصېږي چې هر یو کارکردګي لري. لومړۍ برخه سلیکټ ایډنټیکل آبجیکټس، هغه آبجیکټس یا هغه وسایل موږ ته وایي انتخابوي چې موږ هغه یو دانه د هغې دغه اخیستی اساس. مثلا موږ دغه ونه باندې کلیک کړی او اساس مو دا انتخاب کړی او که چیرې زه دا انتخاب کوم، وګوره ټول هغه ونې موږ ته انتخاب شو کوم چې له دغې موږ اساس دغه ټاکلی و. که چیرې بیا راشم همدغه زه دې باندې کلیک وکړم، بیا سلیکشن ته راشم، بل سلیکټ موږ ته راځي. مثلا سلیکټ آپشن خلاصېږي. مثلا زه غواړم یو بل سیز هم همدغسې سلیکټ کړم، یوازې یو دانه که سلیکټ کوئ دغسې دا هم سلیکټ کېږي. که چیرې راشم بیا انتخاب کړم، بیا سلیکټ یو بل جسم زه د مثال په ډول غواړم انتخاب یې کړم، دغه ده همدغسې بیا که سلیکټ یو دانه هغه بسته هماغه کټګوري یا د هماغې هر هغه آبجیکټ چې وي د هماغه آبجیکټونه ټول انتخابوي. ولې داسې دانه په دانه. اوس داسې وګورئ که دې باندې کلیک وکړو بیا سلیکشن، بیا که چیرې سلیکټ وکړو دغسې همدغسې دانه دانه بیا موږ د سلیکټ څخه استفاده کولی شو یو جسم اضافه کوو. بل که چیرې راشو خو هغه کټګوري کې مثلا اوس نشو کولی چې موږ دلته سلیکټ ووهم
او سلیکټ راشم ونې باندې یا موټر انتخاب کړم یا یو بل هماغه کټګوري نه انتخابوي. اوس ونه چې ده دغه ټول په یو کټګوري کې وو. اوس که چیرې بیا راشم سلیکشن باندې کلیک وکړم. په سلیکشن کې اوس ډي سلیکټ ده. ډي سلیکټ باندې چې زه کلیک وکړم مثلا هماغه یو دانه ډي سلیکټ شو. که بیا راشم زه دا ډي سلیکټ وهم سلیکشن باندې اوس وګورئ ډي سلیکټ یو دانه راته ډي سلیکټ کېږي. صحیح ده. بیا راځم ډي سلیکټ ته دغسې ډي سلیکټ کېږي. او که چیرې زه راشم مثلا یو دانه باندې کلیک وکړم ډي سلیکټ آل باندې کلیک وکړم دغسې ټول ډي سلیکټ کېږي. بیا راځم کانټکس مینو باندې کلیک کوم دغه ونې ته راځو. بیا هم سلیکشن په سلیکشن برخه کې ډیلیټ سلیکټ. اوس مثلا مونږ دا انتخاب کړی که نه که چیرې زه راشم سلیکټ آل وایم یا سلیکټ ایډنټیکل آبجیکټ ووهم دغه مونږ ته سلیکټ شو. اوس که چیرې راشم بیا سلیکشن ته سلیکشن برخه کې بیا ډیلیټ سلیکټډ ووهم وګورئ ټول هغه ونې چې مونږ انتخاب کړی و ټول یې ډیلیټ شو. بیا راځو کانټکس مینو ته سلیکشن برخه کې ډیلیټ باندې پوه شلو. وایي سلیکټ آل آبجیکټ ان کیټګوري. مثلا اجازه راکړئ زه یو څو دانې دغه ونې څخه نور هم اضافه کړم. زه میس پلیسمنټ باندې به کلیک وکړو. مثلا دغسې یو مسیر ورته دغسې ټاکم انټر باندې کلیک کوم. دغسې یو بل مسیر زه ورته داسې ټاکم بیا انټر باندې کلیک کوم. یو بل مسیر دغسې ورته ټاکم بیا یو انټر باندې کلیک کوم. یو بل مسیر دغسې ټاکم انټر. قدرمنو انجینر صاحبانو اوس هم راځو دغې آپشن څخه وځو. صحیح شو. او اوکې کوو. اوس راځو کانټکس مینو ته قدرمن انجینر صاحبانو راځو یو دانه انتخابوو د هماغه کټګوري سلیکشن ته راځو. اوس دلته وګورئ سلیکټ آل آبجیکټس ان کټګوري یعنې ټول هغه آبجیکټونه مونږ ته انتخاب کړئ چې په هماغه کټګوري کې شتون لري. اوس وګورئ ټول د ونې کټګوري آبجیکټونه مونږ تاسو ته انتخاب کوو. مونږ ورنه کولی شو دغسې اضافه وکړو. بل مرسته چې دغه کانټکس مینو مونږ سره کوي ګورئ قدرمن انجینر صاحبانو مثلا تاسو غواړئ د دې ټولو شفافیت تغییر ورکړئ. که چیرې تاسو راشئ یو دانه دا داسې کوي ډېر ستونزمن واقع کېږي. بنا مونږ کولی شو دغسې شفافیت هم ورته په مجموعي ډول د ټولو شفافیت بدل کړو. دغسې په رنګونو کې هم مثلا شینوالی څومره وي د ټولو تغییر راځي. مثلا تاسو وګورئ دغسې مونږ سره اسانتیاوې رامنځته کوي. بنا په دغه ډول سره استفاده کوو. بیا راځو کانټکس مینو ته یو دانه انتخابوو سلیکشن. وګورئ مخکې نه چې زه لایبرري ته راشم ډي سلیکټ کوم ټول مې ډي سلیکټ کړ. بیا راځو کانټکس مینو ته قدرمن انجینر صاحبانو یو دانه باندې کلیک کوو سلیکشن لایبرري باندې کلیک کوو. اوس هم موضوع د لایبرري ده. تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو یو لیکل شوی سلیکټ ان لایبرري. که چیرې زه راشم دلته درنو انجینر صاحبانو د مثال په ډول زما دغه ونه په کار ده. زه ترانسپورټ ته راغلم مثلا زما دغه ونه په کار ده. دغه ونه زه غواړم چې دې نه بیا استفاده وکړم. که چیرې زه راشم اول نیچر ته بیا نیچر نه دلته راشم دا انتخاب کړم او بیا ورپسې وګرځم چې چیرته دا موقعیت ودرلوده یعنې همدا اوس ما ورک کړی ده. وګورئ خو د دې دپاره چې بیرته هماغه آپشن راوړو هماغه کم ونه چې مونږ غواړو هماغه بیرته دلته پلیس آبجیکټ ته یا سلیکټ آبجیکټ ته راوړو. څنګه کوو راځو د کانټکس مینو څخه استفاده کوو دغې باندې کلیک کوو. اوس تاسو وګورئ سلیکشن ته راځو. سلیکشن برخې نه راځو لایبرري ته. لایبرري کې که چیرې تاسو سلیکټ ان لایبرري سلیکټ انتخاب کړئ دلته وګورئ همدغه ونه دلته راځي بیا موږ ورنه استفاده کولی شو. وګورئ زه دا انتخابوم تاسو وګورئ بدل شو. اوس دا انتخاب یې راشي همدغه ونه سمه ده همدغه ونه نه استفاده وکړئ. دغسې یو ښېګڼه یې دا ده. بل ښېګڼه یې قدرمنو کانټکس مینو ته راځو. بیا هم سلیکټ آبجیکټ سلیکشن لایبرري بل مونږ سره چې ده ریپلیس ویت لایبرري
اوس مثلا درنو انجینر صاحبانو موږ او تاسو دغه ونه انتخابو، بیا هم زه راځم کانټکس مینو ته. اجازه راکړئ زه یو بل ونه انتخابوم. زه غواړم چې په ونو کې دغه انتخاب کړم د ذیخي څخه دغه ونه. زما په لایبرري کې دا شتون لري. زه غواړم ټول دغه ونې چې دي دغه ټول ونې دغه وغواړم چې زما په سلیکټ آبجیکټ سره په دغې ونې باندې تبدیل شي. نو کانټکس مینو ته راځو، یو دانه د دې انتخابو، سلیکشن ته راځو، اول سلیکټ ایډنټیکل آبجیکټس باندې کلیک کوو چې ټول انتخاب شي. ټول انتخاب شي کنه. اوس راځو بیا کانټکس مینو نه سلیکشن باندې کلیک کوو، لایبرري ته راځو. په لایبرري کې ریپلیس وذ لایبرري سلیکشن. اوس تاسو وګورئ ټول دغه ونې چې وي په یو کلیک سره موږ ته ریپلیس یې کړي په دغه باندې هماغه کوم څه چې موږ انتخاب کړی و سلیکشن لپاره. دا د دې برخې قدرمن انجینر صاحبانو موږ او تاسو پوه شلو په کومه برخې باندې. مثلا راځم دلته دا انتخابوم، سلیکشن برخه کې ټول مینوګانې ما تاسو ته تشریح کوو. اوس راځو درنو انجینر صاحبانو، اوس هم راځو ترانسفرمیشن ته. په ترانسفرمیشن کې مخکې د دې څخه چې زه راشم ترانسفرمیشن ته اجازه راکړئ چې زه دغه ونې ټول ډیلیټ کړم ځکه چې زمونږ حجم ډېر شو. select all objects in categories، بیا راشي چې شی وکړئ، بیا راشي یو دانه انتخاب کړئ، بیا سلیکشن ته ټول چې شی کړئ ډیلیټ سلیکټډ ټول ډیلیټ شي. اوس راځو قدرمن انجینر صاحبان دغه ګاډي ما تاسو ته ترسیم کړئ. راځو یو څو دانې ترانسپورټیشن نه یو څو نور ګاډي هم راوړو. مثلا راځم بس کې، په بسونو کې راځو ماس پلیسمنټ انتخابو، دغسې یو څو دانې مو ورته انتخاب کړو، اوکې باندې کلیک کوو. اوس تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو راځو کانټکس مینو ته. په کانټکس مینو کې دغه یو دانه انتخابو، ترانسفرمیشن باندې کلیک کوو. لومړی موږ سره رینډمایز ده. رینډمایز باندې که چیرې موږ تاسو کلیک وکړو درې نور آپشنونه خلاصېږي. یو پوزیشن ده، تاسو وګورئ چې که چیرې پوزیشن باندې زه کلیک وکړم تغییرات پکې هغه وخت ظاهریږي. اجازه راکړئ چې زه لږ څه دا موو کړم، اجازه راکړئ چې زه دا موو کړم لږ څه. مثلا دا دلته راغی، دا دلته، دا دلته، دا هم دلته. اوس راځو کانټکس مینو نه زه دا انتخابوم، بیا ترانسفرمیشن، اجازه راکړئ چې بیا ترانسفرمیشن کې رینډمایز، پوزیشن، روټیشن. که چیرې روټیشن باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ په خپل خوښه دې ته روټیټ ورکړئ، یو دانه یې روټیټ کړئ. که چیرې بیا راشو موږ وغواړو چې دغه ټول سلیکټ کړو، ټول انتخابو، مثلا select all objects identical objects select کوو. بیا راځو ترانسفرمیشن ته قدرمن انجینر صاحبانو، رینډمایز ته، رینډمایز نه راځو روټیشن. که چیرې روټیشن باندې کلیک وکړو ټول روټیټ کېږي. همدغسې موږ کولی شو په خپله خوښه هم روټیټ وکړو. بیا ترانسفرمیشن، رینډمایز، روټیټ ان سکیل، دا هم روټیټ ورکوي، هم یې تاووي او هم یې مقیاس بدلوي. تاسو وګورئ څو مقیاس، 10 مقیاس، 40 مقیاس، 10 مقیاس. مثلا زه وایو 10 مقیاس باندې بدل کړم. اوس وګورئ سایزونه دا څومره وړوکی شو، دا غټ شو، دا وړوکی شو، دغسې ورنه استفاده کولی شو. بیا راځو ترانسفرمیشن ته. ترانسفرمیشن نه وروسته سپیس ایکس، موږ غواړو فاصلې دې ته ورکړو. تاسو وګورئ فاصلې ورته ایجاد شوي، دغسې فاصلو د تبدیل او تغییر دپاره استفاده کېږي. بل ترانسفرمیشن ته راځو، بیا هم موږ غواړو د یو مسیر باندې ټول ځای په ځای شي. تاسو وګورئ ټول یې په هماغه یو محور باندې ځای په ځای کړه. بیا وروسته په انیمیشن جوړونه کې دا پکارېږي، بیا هلته یې وایو چې څه ګټې لري. بل پلیس آن ګراوند، که چیرې راشو قدرمن انجینر صاحبانو مثلا دغه ګاډي ته زه یو څو دانې ارتفاع ورکوم. زه راځم دغه آبجیکټ لږ څه ارتفاع ورکړو، مثلا دای ته مې ارتفاع ورکړ، لږ څه دغه کړمه، تاسو ته
په ښه شکل سره ښکاره شي. مثلا راځو دغې ته هم ارتفاع ورکوو لږ څه، دغې سطحې ته مې ویوړه، دغې سطحې ته مې ویوړه. تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو، کانټکس مینو ته راځو، دغه ګاډۍ انتخابوو، ترانسفرمیشن کې پلیس آن ګراوند، که چیرې پلیس آن ګراوند باندې زه کلیک وکړم تاسو وګورئ دغه ګاډۍ ځمکې ته راغی. که چیرې بیا زه راشم دغه بیرته اوچت کړم او د کنټرول په واسطه دا انتخاب کړم دا ټول. اوس راځو کانټکس مینو باندې بیا کلیک کوو، راځو دغه انتخابوو، اساس یې دا نیسو ترانسفرمیشن ته. اوس راځو سیم هایټ باندې کلیک کوو، که چیرې سیم هایټ باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ ټول ګاډي په هماغه یو قطار یا په هماغه یو سایز یا په هماغه یو جهت سره دی څه شو ځای په ځای شو. بل ښېګڼه یې دا ده غواړو د دې رنګونه تغییر کړو، تاسو وګورئ ټول ته یو رنګ ورکولی شو. د دغې کانټکس مینو ګټه دا ده که چیرې هغسې راشي یو دانه د دې رنګ تغییر کړو موږ ته ډېر ستونزه جوړوي، نو بناهان دغسې ګټه هم لري. بېرته دا بندوو، راځو کانټکس مینو ته بیا هم یو دانه انتخابوو، ترانسفرمیشن باندې کلیک کوو، سیم هایټ سیم روټیشن. اوس غواړو چې ټول ته یو روټیشن ورکړو. زه راځم قدرمن انجینر صاحبانو دې ته یو روټیټ ورکوو، مخه یې دې خوا ته اړوم. تاسو وګورئ د یو دانه مخه چې زه غواړم د ټولو مخ هماغې خوا ته اړول کېږي. مثلا زه غواړم دې خوا ته یا زه غواړم دې خوا ته یا دې خوا ته، هر خوا ته چې د یو دانه مخ واړوئ ټول هماغې باندې جوړېږي. که یو ساده مثال په دې کې زه تاسو ته ورکړم، مثلا په تېر درس کې موږ تاسو که چیرې یادېږي دیوالونو په برخه کې ولوستل، مثلا موږ سره دغسې یو دیوال ده، مس پلیسمنټ باندې کلیک کوم، دغسې یو مسیر مې ورته وټاکه، تعداد یې هم ډېر و، مثلا تعداد مې ورته دومره کړ، اوکې وهم. اوس مثلا راځم دغه انتخابوم دغه ټول. تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو که چیرې دانه په دانه د دې وراشم زه کنټرول نیسم، که چیرې دانه په دانه اجازه راکړئ چې زه دغې کټګوري کې سلیکشن مثلا دغه ټول ما انتخاب کړ، دغه مې انتخاب کړ. راځم کانټکس مینو ته قدرمن انجینر صاحبانو، یو دانه یې انتخابوم، ترانسفرمیشن سیم روټیشن. اوس که چیرې زه یو دانه روټیټ کړم، مثلا زه یو دانه روټیټ کړم، تاسو وګورئ ټول دیوالونه روټیټ کېږي، بالاخره هغه زموږ دیوالونه څه کېږي بیا دغسې ګټه لري، زموږ کار اسانوي. بل موږ سره کانټکس مینو کې مثلا راځو هغه کومه برخه ده ترانسفرمیشن برخه کې هغه لوک پوزیشن ده. که چیرې تاسو غواړئ یو څه شی مو راوړی ده، یو انیمیشن مو جوړ کړی، غواړئ هېڅ پکې تغییرات را نه وړئ، نور هماغه حالت کې پاتې شي، لاک پوزیشن ووهئ، نو هر څه که چیرې تاسو موو کوئ یا روټیټ کوئ وګورئ سور علامه پکې راځي، هغه عمل کار نه کوي. بېرته راځو کانټکس مینو باندې کلیک کوو، راځو هماغه جسم باندې ترانسفرمیشن انتخابوو، لاک پوزیشن باندې کلیک کوو، آف کوو یې. اوس وګورئ په شین بدلېږي، که چیرې تاسو روټیټ کوئ یا یې ارتفاع بدل کوئ یا یې موو کوئ دغسې موو کېږي. بنان دغسې استفاده کولی شو. بیا هم کانټکس مینو ته راځو، جسم انتخابوو، هر هغه جسم یا هر هغه کټګوري کې چې مونږ واستو هماغه انتخابېږي. ترانسفرمیشن باندې ریسیټ سایز، مثلا تاسو تغییرات راوستی ده غواړئ بېرته هماغه د کمپنۍ په حالت کې راشي، ریسیټ سایز ووهئ، هماغه حالت باندې راځي، د هماغه کمپنۍ حالت نیسي. بیا راشئ کانټکس مینو ووهئ، ترانسفرمیشن همدغسې کلیک کوئ، هماغه سلو بېرته خپل هماغه لومړني حالت رانیسي. نو دا درنو انجینر صاحبانو موږ سره د کوم برخه د کانټکس مینو برخه. اوس هم راځو موو موډ ته راځو، یو موږ سره پلیس موډ یا موو موډ. پلیس موډ ته راځو، دغه ټول اجسام کنټرول په واسطه انتخابوو، کانټکس مینو باندې کلیک کوو، راځو یو جسم انتخابوو، سلیکشن ډیلیټ سلیکټډ. تاسو وګورئ په یو ډیلیټ سره په یو سلیکټ سره ټول ډیلیټېږي، او که چیرې هسې مونږ دانه په دانه لاړ شو ډېر کار سختېږي. زه راځم قدرمن انجینر صاحبانو، ما مخکې تاسو ته ویلې چې یو نن کانټکس مینو لولو او بل هم ګروپ. زه راځم آوټډور برخه کې، فرنیچر برخه کې همدغسې راځو، مثلا دغه یو دانه چوکۍ ما واخیسته،
دا دلته ځای په ځای کوو، ځای په ځای هم وکړه. راځو بیا هم سلیکټ آبجیکټ ته تغییرات پکې راولو، مثلا دغه یو واخلو، راځم دا دغلته ځای په ځای کوم، د دې ارتفاع لږ څه ښکته کوم، باید ښکاره نه شي هغه ځای، لږ څه نور دغسې یو شکل لږ څه موف کوم چې منځنی حالت غوره کړي ځان ته. مثلا دغلته یکدم بیا یې راځم هایټ بدلوم، اوس که چیرې ارتفاع بدل کړم تقریبا ښه شو. اوس بل راځو همدغسې دا صحیح شو. راځم پیوپل ته، په پیوپل کې قدرمن انجینر صاحبانو راځم دغلته دغه کاکا راخلو دلته ږدو، صحیح شو. دغه مخه یې دې خوا ته روټیټ کوم چې لږ څه منظم راشي. راځو یو بل دغه یو جسم راوړو دلته، دا هم روټیټ کوو لږ څه منظم شي موږ سره، مثلا دغسې. بل راځو مثلا یو دغه زنانه راوړو دغلته ځای په ځای کوو، لږ څه یې روټیټ کوو، دغسې دا مو روټیټ کړه. که چیرې لږ څه یې موف کړئ زما په نظر مناسبه به وي. بیا راځو جسم ته، راځو دغه یو ځان سره راوړو دغلته تر څو یو بل سره خبرې وکړي. دغه ده یو بل ته یې مخ واړو، راځو یو بل جسم هم راوړو، مثلا یو دوه دانې ماشومان راوړو، هلکان دلته هم ځای په ځای کړه، دغه جسم لږ څه روټیټ کوو دغسې. ښه اوس راځو قدرمن انجینر صاحبان دې باندې پوه شلو. یا موږ سره پلیس موډ یا موف موډ. که چیرې تاسو موف موډ باندې کلیک وکړئ دلته یو بل جسم موږ ته ظاهر کیږي چې عبارت ده د کریټ ګروپس. خو مخکې د هغه څخه تاسو دغه ټول جسم د کنټرول په واسطه انتخاب کړئ، راشئ کریټ ګروپ ته، فقط یو ګروپ ته جوړ شو. دغه ګټه موږ سره لري. اوس غواړو قدرمن انجینر صاحبانو د دې څخه څه وکړو، د مثال په ډول غواړو دغه جسم کاپي ولري یو څو دانې. اجازه راکړئ ماته، مثلا د دې جسم تاسو غواړئ یو څو دانې کاپي ولرئ. تاسو راځئ جسم باندې څو آپشنونه نور هم لري. یو اورینټیشن ده، تاسو کولی شئ چې غواړئ هر خواته یې وڅرخوئ، تاسو کولی شئ په کلي شکل. اما که چیرې تاسو هسې ګروپ نه وي دا جسم، تاسو یې وغواړئ چې دغه مخ یې واړوئ، نو هلته به یو دانه کېږي او هغه جسم مثلا دا انسان به په خپل ځای کې قرار لري، تاسو به چوکۍ تاووئ، مثلا دا چوکۍ به تاووئ، دغه چترۍ به پاتې کېږي. نو دې په واسطه تاسو کولی شئ دا هم څه کوئ جوړ کړئ. بل موږ سره ډیسلیکټ آل باندې کلیک کوو، مثلا تاسو راځئ قدرمن انجینر صاحبانو بیا هم که موف موډ ته راځو دغه جسم باندې کلیک کوو. بل موږ سره دلته ان ګروپ ده. که چیرې تاسو غواړئ بیرته ان ګروپ کړئ، ان ګروپ باندې کلیک وکړئ، بیرته ان ګروپ کېږي، بیرته انتخاب کړئ، ګروپ باندې کلیک وکړئ، ګروپ کلیک کېږي. بل موږ سره ایډیټ ګروپ ده. که چیرې تاسو پکې تغییرات راوړئ، تغییرات راوستلی شئ، مثلا تاسو یو شی ته غواړئ اخوا دېخوا کې بیرته کلیک کړئ، بیا هم ګروپ جوړېږي او تاسو وګورئ یو ګروپ ده اوس. بل موږ سره add current selection to group. مثلا تاسو یو بل جسم، اجازه راکړئ چې زه راشم دلته، تاسو یو بل جسم غواړئ دې سره یو ځای کړئ. آوټ ډور ته ځو، مثلا لایټینګ برخه کې یو دوه دانې لایټه مثلا راوړو، دغلته اضافه کوو، یو دغلته ږدو، بل دغلته، یو هم دغلته. مثلا تاسو قدرمن انجینر صاحبان غواړئ چې دغه جسمونه هم تاسو ټول موږ انتخاب کړه. موف موډ ته ځو،
ټول مو انتخاب کړي. تاسو غواړئ دا هم د ګروپ برخه شي، فقط یو ور باندې کلیک وکړئ، دغسې هغه هم د دې ګروپ برخه ګرځي او ترې په ډېره اسانۍ سره استفاده کولی شو او تغییرات پکې راوستلی شو. بل درنو انجینر صاحبانو موږ سره هغه زه وګورم کوم بله برخه پاتې. که چېرې تاسو ډیسلیکټ ووهئ طبعا نو ډیسلیکټ کېږي او موږ نشو کولی د دې څخه استفاده وکړو او دغسې په اسانۍ سره موږ کولی شو چې له دغې جسمونو څخه استفاده وکړو. خو نه پوهېږم ولې ماته نه خلاصېږي. دغلته باید د دغې حالت هم د دې خلاص شي، د کاپي کولو حالت چې آلټ بټنه باندې کلیک کوو دغه ده. که چېرې آلټ بټنه تاسو کلیک ونیسئ او تاسو دغه جسم واخلئ، دغسې تاسو ته مختلف کاپیانې درکوي. وګورئ همدغسې تاسو کاپي کولی شئ. ډېر په ښه شکل سره تاسو کار اسانېږي. که چېرې تاسو راشئ دانه په دانه تاسو یو دانه دا جوړ کړئ، د مثال په ډول مثلا راشئ یو ځل دا جوړ کړئ، بیا بل جوړ کړئ، بیا بل جوړ کړئ، ډېر سختېږي. نو یو ځل یې ګروپ جوړ کړئ، بیا دلته وګورئ آلټ بټنه کلیک ونیسئ او دغې رینج شکل جسم څخه تاسو کلیک وکړئ او هماغه ځای چې غواړئ ځای په ځای کې همالته یې کښېږدئ. نو دغسې موږ سره بیا دا مرسته کوي. بل خبره دا ده که چېرې تاسو راشئ په یو دانه د دې کې دغه انتخاب کړئ، د مثال په ډول مثلا دې کې تغییرات راوړئ، تاسو یې انګروپ کوئ. که چېرې تاسو دا انګروپ کړئ هغه نور په ګروپ حالت کې پاتې کېږي. مثلا تاسو دا موف کوئ دغه سړی ترېنه یا بیخي ډیلیټوئ، مثلا تاسو یې ډیلیټوئ، نو هغه نورو کې تغییرات نه راځي. پس بناً درنو انجینر صاحبانو دغه موږ سره د کانټکس مینو او د ګروپ له برخې څخه چې موږ او تاسو پرې پوه شولو. نو درنو انجینر صاحبانو له تاسو څخه ډېر په درنښت هیله کېږي تر څو دغه کوم موضوعات چې ما تاسو ته تشریح کړه دا له ځان سره یو ځل تکرار کړئ، تمرین یې کړئ او ځان پرې پوه کړئ، ځکه چې زموږ کارونه واقعا ډېر اسانه کوي. که چېرې هسې موږ دانه په دانه دغه کارونه ترسره کړو، تاسو مطمئن اوسئ چې یو پروژه که چېرې موږ په یو ورځ یا دوه ورځو کې ترسره کړو، که چېرې پوه نه شو په دغه موضوعاتو باندې ممکن ډېر وخت ونیسي او تر څنګ یې دغه زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او دغه درسونه له نورو درنو انجینر صاحبانو سره هم شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې، مننه.